شانگلہ سٹوڈنٹ سوسائٹی زندہ باد. شانگلہ سٹوڈنٹ سوسائٹی زندہ باد. شانگلہ زندہ باد. شانگلہ سٹوڈنٹ سوسائٹي زندہ باد. موږ خپل هغه وعده سرته ورسوله. سمرو هیلپ زموږ نه کېږي، موږ به سره کوو. ټولو د یونټي دپاره یو پلیټفارم پکار دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ناصر حسین او نن ما تاسو له پی کې نیوز کې پروګرام راوړی دی. نن پروګرام زمونږ د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي د الیکشن په حوالې سره دی. راځئ چې تاسو ته د الیکشن حوالې سره چې کوم پروګرام شوی د هغې یو څو جلکیانې وښیو. تاسو ته درخواست دی چې مطلب تاسو خپل ووټ ورکړئ او داسې کسان نه ولئ چې هغه ستاسو خدمت سباله وکړي. د دې مطلب دا نه دی چې آل شانګله سټوډنټ سوسایټي داسې غټ کارونه کوي، خلک وایي د سوسایټۍ څه کار نشته. د سوسایټۍ دا یو کار دی مطلب چې د ټولې شانګلې نه کسان راشي او هغه دلته راټولول، دا یو ډېر غټ کار دی. هغه راشي یو بل سره تعارف وکړي، یو بل وپېژني، سوال د یو بل په کار راځي، یو بل خدمت وکړي، په هاسټلو کې که په یونیورسټیانو کې که په هر ځای کې. نو تاسو به اوس ووټ ورکوئ ښه باقاعده او ښه سنجیدګۍ سره. نور که د صدارت د فرحت په مقابله کې څوک رافانه شي، دی بلا مقابله صدر وي. د صدر دپاره موږ سره د فرحت نه بغیر بل امیدوار نشته. زه فرحت له دعوت ورکوم چې هغه راشي خپل د خیالاتو اظهار وکړي. انشاءالله په ما اعتماد کړی دی. دا ورور به هر ټیم په هر ځای کې دا به تاسو ته اوږه په اوږه ولاړې هر ځای کې انشاءالله چې څه خدمت وي انشاءالله زه به تاسو ته حاضر یم. د چیرمنشپ دپاره چې بل کوم امیدوار وي نو هغه دلته راشي. نو زه فرضاً چې دی نو هغه د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي چیرمن چې کوم دی نو د هغه نامزد کېدو اعلان کوم. دا ملګري کوم چې موږ سره بغیر څه د لالچ ته موږ سره ولاړو چې پای کې سعادت و هغه نشته. اماد فدا دی زمونږ مشران ټولونه چې هغه پکې دلته بیخي نشته. اوس هغوی مې څوک غرغه شي دي، شهزاد ورور زمونږ زبیر ورور هغه موږ نن ډېر زیات مس کوو. او بل مې ښه دې نه پس زمونږ د فاینانس سیکرټریان زمونږ دوه، یو پی کې 23 نه یو پی کې 24 نه. د پی کې 23 نه چې موږ سره دی هغه موږ سره دی وکټ سرور دی، او د پی کې 24 نه چې موږ سره دی هغه موږ سره سلطان زیب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېر مننه کوم چې تاسو زموږ ته کوریج راکړو، زموږ ته مقرر کړه ټایم را. نو فایده خو د دې دا ده څنګه چې موږ ټول سټوډنټان د شانګلې نه راغلي او په پېښور کې پاتې کېږو، ښه کافي تعداد سره پاتې کېږو. نو د دې ټولو د یونټي دپاره یو پلیټفارم پکار دی. نو دا آل شانګله سټوډنټ سوسایټي دا پلیټفارم پرووایډ کوي چې دې کې د ټولو نه زیات سټوډنټس چې دي هغه د دې سره تعلق ساتي. د دې یونټي د وجې نه موږ سټوډنټس ته څومره پرابلمز دي، که هغه هاسټل ریلیټډ دي، که هغه پیشنټس ریلیټډ دي، که هغه نور څه ریلیټډ دي، موږ هغه ټول د هغې هیلپ کوو. او ټول چې کوم سټوډنټ هم څه مسله وي نو هغه موږ د دې پلیټفارم نه د هغې د سال کولو کوشش کوو. بلډ سیکټري شو نو د هغه دا دی چې څومره پیشنټس د شانګلې نه راځي، د سټوډنټس ریلیټیوز یي یا سي د شانګلې، نو هغه به هغوی ته بلډ پرووایډ کوي. داسې صدر شو یا نور کسان شو چې د هغوی په هاسټل کې سینیر کسان یي، دوی په یونیورسټۍ کې مختلفو کسانو سره تعلقات یي، جونیرز راشي هغوی ته د هاسټل پرابلم یې هغه ورته سال کړي. د دې نه علاوه موږ فنډ ریزینګ یو دغه به ایونټ به هم ارینج کوو. انشاءالله فنډ به موږ کلیکټ کوو. نو د هغې نه بیا موږ کوم چې پور سټوډنټس دي د هغوی چې کوم د هغوی څه نشي افورډ کولی نو هغې ته به موږ څه هیلپ کوو او هغې ته به د هغوی فیسونو هاسټل فیسز او دې کې به د هغوی مدد کوو. دا خان دی او د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي اوس چې کوم نیو کابینټ سلیکټ شو د هغې لیګل ایډوایزر یم، او کوم ایکس کابینټ چې و د هغې زه انفارمیشن سیکرټري یم. السلام علیکم، زما نوم حسین نواز دی او زه د پورونه تعلق لرم او زه کلچر سیکرټري یم. نوم فرزند علي دی، زه د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي نوی چیرمین الیکټ شوم. شریف دی او زما وده وایس پرزیډنټ دی. رحمت فرام پورن ګانوډی، پیټرن ان چیف اف آل شانګله سټوډنټ سوسایټي. ډاکټر خالد اقبال او د موړی سیمې سره تعلق ساتي ایډوایزر. السلام علیکم، زما نوم کومیل احمد دی او زه په آل شانګله سټوډنټ سوسایټي کې ایز اف سی ریپرزنټیټیو الیکټ شوم. زما نوم کاشف حسین دی، د شاپور اوسېدونکی یم او دلته په آل شانګله سټوډنټ سوسایټي کې ایز ا ډیپټي جنرال سیکرټري نن سلیکټ شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فراد خان یوسفزی دی، زه د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي اوس چې دی نیو الیکټډ مطلب هغې پریزیډنټ یم او ټول په ما اعتماد کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم افضل سمی صافي دی او زه په نیو سوسایټي کې د انفارمیشن سیکرټري یم. زما نوم سلطان زیب دی، اډوچ پورن سره تعلق ساتم، د میکینیکل انجینرینګ کوم ډیوټي پېښور نه او آل شانګله سوسایټي کې د فاینانس سیکرټري الیکټ شوم. زه محمد سعید خان چې د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي زوړ چیرمین وم. نن دا الیکشن شو د نوي کابینټ دپاره. پروس کله چې موږ دا سوسایټي جوړوله نو موږ تاسو سره دا وعده کړې وه چې دا را روان کابینټ چې دی نو دا په الیکشن باندې راځي. نن موږ خپل هغه وعده سرته ورسوله
او دا کابینټ چې دی نوی نو دا په الیکشن باندې چې الیکټ شو په دې کې هر سړی چې دی نو هغه الیکشن کې حصه اخیستلی شوه او ستاسو په مخ کې باندې دا الیکشن شاهد انور دی او زه په آل شانګله سټوډنټ سوسایټي کې زما جنرال سیکرټري وته سوسائٹی زندہ باد شانگلہ سٹوڈنٹ سوسائٹی زندہ باد شانگلہ زندہ باد شانگلہ سٹوڈنٹ سوسائٹی زندہ باد جی ناظرین تاسو ویل دا د آل شانګله سټوډنټ سوسایټي الیکشن او زه ناصر حسین